السلام علیکم ملګرو د مفتي منیر شاکر په باره کې نوي معلومات راغلل مکمل ډیټیل درته شریک کوم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې مفتي منیر شاکر صاحب چې دی نو هغه په دماکه کې چې دی نو شهید شوی دی نو آیا دا رښتیا دي او که نه دي نن درته په دې ویډیو کې مکمل معلومات شریک کوم خو ټول به دا ویډیو شیر کوئ چې هغه خلکو ته ضرور ورسي چې منیر شاکر صاحب سره څه شوي دي په هسپتال کې ویډیو به مکمل وګورئ ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده منیر شاکر صاحب چې دی نو هغه د جومات نه راوته او په هغه ټیم کې دماکه وشوله چې کله په هغه ټیم کې دماکه وشوه نو منیر شاکر صاحب چې دی نو هغه هسپتال ته یوړل چې کله د هسپتال ته ویوړو د دې زوی چې دی عبدالله هغه دا بیان ورکړی دی هغه ویل چې زما پلار چې دی نو هغه بالکل برابر و چې کله ما هسپتال ته ویوړو نو موږ په دې خبره کې لګیا وو چې دې چې کومه خپه ده نو دا کومه خوږ شو ده نو ډاکټران ویل چې دا ترې کټ کوو نو موږ ویل چې دا خپه به ترې نه کټ کوئ نو د هغه نه پس چې دی نو آی سی یو ته چې کله ویوړ دننه لږ ساعت پس چې دی نو ډاکټران راغلل ډاکټران وایي د مخکې نه بالکل تیار وو چې منیر شاکر صاحب چې دی نو دا به دې هسپتال ته راوړي ښه دې ډاکټرانو ته څنګه پته ولګېده چې منیر شاکر صاحب چې دی نو هغه باندې به دماکه کېږي د هغه نه پس چې دی نو هغه به دې هسپتال ته راوړلی کېږي چې کله هغه ډاکټر راووت که نه وایي ډاکټر دا خبره وکړه چې مفتي منیر شاکر صاحب چې دی نو د هغه ډېر زیات خراب دي او د هغه نه پس چې دی نو مفتي منیر شاکر صاحب چې دی نو هغه د دنیا نه لاړل نو هغه عبدالله وایي که نه چې دی چې کومه زوی دی د منیر شاکر صاحب نو هغه وایي چې دوی ورته ستن کړې ده او د هغه د وجې نه چې دی نو دی ختم کړی دی ملګرو افسوس خبره دا ده که نه منیر شاکر صاحب چې دی نو هغه دی په خپله ختم کو د هسپتال له مملې والا نن چې دی نو هغه د دنیا نه لاړ نو ملګرو دا چې دی نو نوي معلومات راغلو او د هغه منیر شاکر صاحب چې کومه زوی دی عبدالله نو هغه دا بیان ورکړی دی او د هغه د خولې دا بیان چې دی نو مال چې ستاسو سره شریک کړم یار افسوس خبره دا ده چې پښتون وژلی کېږي پښتون چې کومه یو پښتون ناپاسي او هغه اواز چوتی د هغه خلکو ته یادوي که نه چې کم خلک چې دی نو هغه ظلم کوي په پښتنو باندې هغه خلک یادوي نو هغه خلکو چې دی نو هغه منیر شاکر صاحب چې دی نو هغه شهید کو منیر شاکر صاحب چې دی نو هغه یې ختم کو نن چې دی منیر شاکر صاحب زمونږ په منځ کې نشته دی